د قرآن کریم د 10مې سپارې 90م سورت سوره قریش سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 4 آیات او 1 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. د سبب د مینی او الفت د قریش یو د بل سره او محبت ته دی د سفر سره د ژمي او د ګرمۍ، یعنی د پاره د دې چې د خلکو زړونه و قریش ته مائل سي او محبت او مین ور سره وکي، نو اصحاب فیل موږ هلاک کړل. او هغه 2 سفره کوم چې به قریش په ژمي کې و یمن ته او په ګرمۍ کې و شام ته کول د پاره د تجارت کولو، اوس د اصحاب فیل د هلاکت ورسته هغه بیره ختم پسول. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نو شای چې عبادت یو کې دی د رب دغه کور یعنی کعبه شریفه، هغه چا چې خورکای ورکړل و دی ته په لوژک شي او امن یې ورکي و دی ته په ویره کې، یعنی الله جل جلاله څومره لوی نعمت دی ته چې د خوراک شاک ټول ضرورت یې و دی ته ورپره کړل. او امن د الله جل جلاله یو لوی نعمت دی چې د مکه معظمه ښار یې د امن یو زنګو جوړ کړل. هیڅ انسان دلته د فساد او قتال او بل کم ناوړ عمل جرأت نسی کولای.